بسم الله الرحمن الرحیم. نن مو د اسټیمیشن او یا هم برآورد په بحث کې مو نننۍ د بحث موضوع ده پلاستر. یعنې نن به موږ تاسو په دې باندې وغږېږو چې څنګه کولی شو د پلاستر کاري لپاره صحیح او دقیق اندازه باندې صحیح او په دقیقه توګه باندې برآورد وکړو او د هغه تقریبا هغه حقیقي قیمت لاسته راوړو. نو دلته موږ تاسو یو دیوال فرضوو چې 15 متره اوږدوالی لري، 3 متره د دیوال ارتفاع ده او غواړو دا دیوال 1.5 سانتي متر په اندازه باندې پر ضخامت پلاستر کوو. نو البته وایم چې د پلاستر لپاره موږ تاسو چې کوم واحد لرو په اسټیمیشن کې پر متر مربع باندې اندازه کوو. په ډېر کم ځایونو کې ځینې وخت پر متر مکعب باندې هم اندازه کېږي، خو اکثرا چې د برآورد اسټیمیشن کې پلاستر کاري واحد متر مربع باندې اندازه کېږي او متر مربع ورته نیول کېږي. نو ځینې یو څو مهمې خبرې دي. او دا خبره ده چې پلاستر کاري کې اکثریت 1.2 نه تر 2.5 سانته پورې پر ضخامت باندې موږ تاسو کولی شو پلاستر کاري ورکړو، یعنې پلاستر کاري وکړو. او بله مهمه خبره دا ده هر کله چې پلاستر کاري کې داسې یو ساحې سره موږ تاسو مخامخ شو چې هلته کمی کاستي ده، مثلا داسې یو ساحه ده چې هغه ځای نه پلاستریږي، مثلا یو کلکین دی ډېر وړوکی، یا مثلا یو بل داسې ځای دی چې هلته موږ نه غواړو چې پلاستر وکړو او هلته پلاستر نه کېږي، نو هغه د هغه نه غورځوو، موږ د برآورد څخه غورځوو. مثلا هغه ساحې چې هغه د 0.5 متر مربع څخه کم ساحې، نو هغه چې د برآورد کې نه شاملوو، یعنې د پامه نه غورځوو. په برآورد کې مکمل نیسو دا ساحه، یعنې داسې نه کوو چې هغه 0.5 متر مربع موږ د خپل عمومي مساحت څخه وباسو. او دوهم هغه ساحې چې مثلا 0.5 نه تر 3 متر مربع پورې ځینې ساحې دي. پر مثال ځینې ساحې کې کلکین راځي، ځینې ساحې کې مثلا داسې دروازه راځي چې مساحت یې د 0.5 نه تر 3 متر مربع پورې رسېږي. نو دا ساحې هم په برآورد کې بیا یو طرف موږ د نظره غورځوو او یو طرف یې پرځوو، یعنې هغه کوم مجموعي مساحت چې موږ د دیوال دپاره یا خپل هغه کوم ځای چې موږ هغه کوو پلاستر کاري ورته ورکوو، مثلا که هغه چت یې دیوال یا داسې یو بله ساحې، نو هلته که چېرې داسې یو ساحه راغله چې 0.5 نه تر 3 متر مربع پورې یو ساحه وه او هلته چې دی موږ پلاستر کاري نه کوو، نو بیا هلته په برآورد کې یو طرف نیسو یو طرف یې نه نیسو. او که چېرې هغه ساحې چې مثلا 3 متر مربع نه ډېرې، پر مثال 3.5 4 متر مربع ساحې، نو هغه بیا موږ مجبور یو چې د عمومي مساحت څخه دغه مساحت موږ تاسو څنګه تفریق کړو. نو راځو خپل پر مثال باندې چې زموږ یو دیوال دی 15 متره اوږدوالی لري، 3 متره ارتفاع لري او 1.5 متر په ضخامت باندې موږ تاسو ورته پلاستر ورکوو. البته زموږ د مسالې مارک دلته 1/5 دی، یعنې 1/4 1/6 1/3 تر 1/2 پورې ځینې ځایونو کې دا مارک یا نسبت موږ تاسو ته ورکوو، په دې نسبت باندې کار کوو. لومړی کې راځو موږ تاسې د دیوال یو طرف مساحت پیدا کوو، 15/3 مساوي کېږي 45 متر مربع. نو البته غواړو چې دا دیوال دواړه طرف ته موږ داسې دلته څه شی کوو، د دې پلاستر کاري په نظر کې نیولې ده. نو دوهم طرف هم څنګه چې دیوال یو دیوال دی، نو دواړه طرف مساحتونه یو شی دي، نو 2 ضرب د 45 کوو چې مساوي کېږي 90 متر مربع سره، یعنې زموږ د ټول دیوال مکمل مساحت دلته 90 متر مربع دی. او په دې کې موږ تاسې کلکین او دروازې دا شیان په نظر کې نه دي نیولي. او بله خبره چې وکړم، ځینې ځایو کې مثلا د کلکین چوکاټ دی، مثلا یا د دروازې چوکاټونه دي، یا مثلا داسې یو تیر دی، د هغې لاندې کوم ساحه چې راځي هغه موږ هغه کې نه حسابوو. ټول په برآورد کې هغه ته خاطر ځان ته محاسبه نه کوو، یا هم خپله برآورد څخه نبازولي کار ډېر کم ساحه ده. نو مسالې یا پلاستر دپاره چې د مسالې عمومي حجم پیدا کوو چې مساوي کېږي 90 ضرب د 0.015 متره سره چې 1.15 متر مکعب کېږي، دا تقریبا 1.5 متر مکعب د زیات سره موږ تاسو دلته پرځوو. اوس راځو هغې څخه وروسته سیمنټو دپاره کوانټیټي پیدا کوو. سیمنټو
دپاره کوانټیټي 1.5 پر 1.5 هغه کوم نسبت چې دی هغه باندې تقسیمو ضرب یو څنګه چې زمونږ دلته په دې نسبت کې هم سیمنټو دپاره خپل مارک هغه نسبت یو دی نو یو کې ضرب 0.15 متر مکعب کېږي ضرب 1404 کېږي یعنې 1 متر مکعب سیمنټ مو 1440 کېږي فرض کړي دي یعنې که چېرې موږ تاسو داسې 1 متر مکعب ساحه ولرو په هغه ساحه کې 1440 کېږي سیمنټ ور واچوو نو هغه 1 متر مکعب ټوله ساحه به ونیسي نو دې د خاطره 1440 کېږي دلته وضع کوو تقسیم 50 دې خاطره کوو تر څو موږ تاسو ته بوجۍ حاصل شي ځکه بازار کې اکثریت ته سیمنټ په بوجیو باندې خرڅېږي او ضرب 1.25 دې خاطر کوو چې د وچو موادو مقدار معلوم کړي چې مساوي کېږي 10.4 بوجې تقریبا دا مساوي کېږي 11 بوجې سره د ریګو د خاطر موږ تاسو پیدا کولو لپاره فرمول لرو نو دا فرمول کې وضع کوو دلته چې دی نسبت د 1 پر ځای باندې 15 ځکه نیسو چې موږ تاسې په عمومي مارک هلته نسبت کې یو 15 لرو چې 15 زموږ تاسو د ریګو نمایندګي دلته کوي یعنې که چېرې یو اندازه سیمنټ اوسېږي نو 15 اندازې موږ دې سره ریګ ګډوو نو ځکه په 15 کې ضربوو 1.25 متر مکعب کې ضرب 1.25 کو تر څو وچ مواد لاسي 1.9 متر مکعب تقریبا 2 متر مکعب موږ ته دلته دا نیسو د اوبو مقدار پیدا کول د خاطره واټر سیمنټ ریشو دلته 0.6 فرض کړئ نو 11 بوجې هم 550 کیلو کې هغه په 0.6 کې ضرب موږ تاسو ته مستقیم لیټر راکوي چې 310 لیټره اوبو د خاطره ضرورت لرو یعنې که چېرې موږ غواړو دغه دیوال دواړه طرف ته چې 90 متر مربع کېږي پلاستر کو نو دې د خاطره 310 لیټر اوبو ته ضرورت لرو تر څو چې سیمنټ او ریګو سره یې ګډ کړو خپل مساله ځینې جوړه کړو په دوهم برخه کې راځو د قیمتونو پیدا کول د خاطر نو قیمتونو پیدا کول د خاطر مخکې تر مخکې باید موږ تاسو د پلاستر د خاطر چې د لایحې طاقت کار کې چې کوم قیمت لرو هغه باید اغېزه واخلو دلته ځینې استفاده وکړو د کار لایحې کې موږ تاسو لري چې د استاد کار د خاطره 0.08 منډې پر متر مربع دی او کاریګر یا انسکل لیبر د خاطر موږ تاسو لرو 0.014 منډې پر متر مربع باندې نو هغې نه مخکې دې نه مخکې چې موږ تاسو مجموع قیمت پیدا کړو اول چې دی خپل ځان ته هغه کوم قیمتونه چې په بازار کې دا قیمتونه په یو لیست کې ځان سره نیسو یعنې اپډیټ لیست البته دلته چې دا کوم لیست دی دا اپډیټ نه دی دا یوازې موږ او تاسې د مثال د حلولو دپاره دلته راوړو تر څو تاسو وکولی شئ هغه اصلي قیمتونه د بازار څخه واخلئ او عین طریقه کار کوي او اصلي قیمتونه لاسته راوړئ نو راځو خپل عمومي مساحت د خاطر سکیل لیبر پیدا کوو چې تقریبا 2.2 منډې کېږي دلته ما 8 منډې حساب کړې ده نو تاسو که چېرې کاریګر مو تکړه وو ښه کار یې کوو نو کولی شي دا هم حساب کړئ نو ما یو څه ډېر نه ولیده 8 منډې ضرب هر استاد کار د خاطر 600 افغانۍ د ورځې نو 4800 افغانۍ زموږ یوازې استاد کار کېږي هغې نه وروسته چې دی کاریګر یا انسکلډ لیبر د خاطر موږ تاسو عین پروسیجر کاروو 0.14 منډې پر متر مربع ضرب 90 متر مربع مساوي کېږي 12.7 منډې تقریبا مساوي کېږي 12 منډې سره ضرب 350 افغانۍ د کاریګر روزانه معاش 4200 افغانۍ زموږ استاد د کاریګر کېږي نو دا د واټر سیمنټ ریشو مو دلته بیا استفاده کړې ده د اوبو مقدار مو پیدا کړی چې 310 لیټر کېږي هر لیټر ته مو 0.15 افغانۍ قیمت ورکړی تقریبا 115 افغانۍ کې چې 120 افغانۍ مو دلته فرض کړی اوس د سیمنټو کاست د خاطره یو بوجۍ سیمنټ مو 400 افغانۍ فرض کړي د 11 بوجۍ د 4400 افغانۍ کېږي د ریګو قیمت د خاطره 2 متر مکعب ریګ زموږ نو 2 متر مکعب ریګ هم لاسته راوړ هغه مو یار متر مکعب مو 950 افغانۍ په بازار کې قیمت کړی دی قیمت مو ورته ورکړی دی تقریبا 1900 افغانۍ شوی دی نو مجموع قیمت د خاطر ټول قیمتونه سره جمع کړو تقریبا 15400 افغانۍ
یعنې که چېرې موږ تاسو غواړو چې 90 متر مربع ساحه پلاستر کړو نو تقریبا 15,470 افغانۍ مصرف پر موږ باندې راځي، یعنې دونه پیسې باید مصرف کړو. او که چېرې مثلا تاسو نه لرې وي، یعنې ترانسپورټیشن یې پیسې غواړي، مصرف غواړي، نو هغه قیمتونه هم باید تاسو دلته ورسره جمع کړئ تر څو هغه تقریبا حقیقي قیمت ته تاسو ځان نږدې کړئ.